عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد حسن. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی امت ته زیر ورکا په مدح باندې په ترقی باندې چې د ټولو امتونو نه به د ترقی کوي او د دین بخکلی او دوی له الله په ځمکه کې قدرت ورکوي خو چې چا د آخرت عمل د دنیا د پاره وکړه آخرت کې به د دې صبر خنی. حدیث کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ذکر شو چې د الله نبی خبر ورکړ چې د امت ته به الله ترقی ورکوي او ورکړه. دویم په دې حدیث کې د دې امت فضیلت او بهتري ذکر شو چې دا امت د ترقی او د مدح او د ځمکې کې د قدرت او ترقی مستحق دی. دریم دا دی چې یو انسان په عبادت باندې د دنیا لالچ اراده کوي د دې انسان د آخرت ثواب ختمیږي او د آخرت د ثواب نه محرومیږي.